بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو، څوارلسمې برخې ته مو هرکلی کوم. د کښتیو د بیا روانېدو نه مخکې د لوټمارانو له سردار نه پرته نور ټول بندیان د دلیپ سنګ کښتۍ ته بوتلل. زبیر د دلیپ سنګ ته وویل چې تر څو یې د سزا فیصله نه وي شوې، بد چلند ورسره ونه کړي. جرام د خپلې خور د ناروغۍ له امله د زبیر په کښتۍ کې پاتې شو. خالد مایا ناهید ته ورسوله. ناهید هغه په یوه بستره وغځوله او عربي ښځې پرې راچاپېره شوې. په لومړي ملاقات کې د همدردۍ او خواخوږۍ د جذباتو ترجماني یوازې په اشارو کېدله. دلیپ سنګ خپلې کښتۍ ته تر تلو مخکې څو خبرې زبیر ته ور وښودې او خپلې کښتۍ ته ستون شو. د ده تر ورسېدو پورې یې نورو ملګرو د 50 سپین ږیرو لوټمارانو سرونه، ږیرې، وروځې او بریتونه پاک ورخریلي وو. د یوه بوډا چې ډېر بوډا و، نیمه ږیره سر او یو لوری بریتونه یې ورتراشلي وو. ناهید او نورو عربو ښځو د مایا دیوي په خدمت او پالنه بوختې وې. هغوی د ملاریا د موسمي تبې لپاره اکسیر بوټي راوړي وو چې په خوراک کې مایا دیوي په 3-4 ورځو کې روغه شوه. زبیر د خپل مټ ټپ معمولي باله او لومړی یې چندان پروا پرې ونه کړه، خو د لمدې هوا په سبب په 3مه ورځ زخم وپړسېد او د درد او تبې له زوره یې زبیر څو ورځې په بستره وغځاوه. دلیپ سنګ څو ځلې د ده د پوښتنې لپاره راغی. علي، خالد او هاشم، ناهید او نور عربي تورسر یې د هغه له وضع نه خبر ول. جیران به مدام د هغه تر څنګ ناست و. مایا دیوي د خپل حسن او ذهانت په وسیله د ناهید په خفګان او اندېښنه پوهېدله. هغې به کله کله له خپل ورور سره زبیر هم لیده او بیا به یې له عربي ښځو نه د ګوډ مات عربي لفظ په تکرار دې ته د هغه د صحت او روغتیا تسلي ورکوله. یو ماښام د زبیر وضع خرابه وه. دلیپ سنګ راغی او د زخم له مینځلو او پټۍ وروسته بېرته ولاړ. د شپې اسمان وریځ و، توند شمال الوتی و، ماڼوګان په خپلو ځایونو ولاړ وو. جیرام، خالد او علي د زبیر خدمت کاوه. عربي ښځې د ماسخوتن د لمانځه لپاره اوچتې شوې او مایا دیوي د خپل ورور نه د زبیر د حال د پوښتنې لپاره ولاړه او کله چې ناهید له لمانځه نه سلام وګرځاو، د زبیر د روغتیا لپاره یې لاس په دعا اوچت کړل. خالد راغی، ویې ویل زبیر بېسده شو. یوې بوډۍ ښځې وویل زموږ نارینه د طوفان په سبب بهر مصروف دي، موږ باید د هغه خدمت ته ورشو. ټولې ښځې اوچتې شوې او زبیر ته ورغلې. مایا دیوي هغه ولید، خپل ورور ته یې اشاره وکړه. هغه پورته شو او بهر ووت. جران څو شپې شوګیرې تېرې کړې وې. ولاړ چېرته د کښتۍ په یوه ګوښه کې څملاست او په درانه خوب ویده شو. نیمه شپه د زبیر طبعه لږ سپکه شوه. له ناهید او مایا دیوي نه پرته نورې ښځې خپلې کوټې ته ستنې شوې. خالد او علي همالته پرېوتل. د شپې په وروستیو کې زبیر سترګې وغړولې. د شمعې رڼا ته یې سترګې په ناهید او مایا دیوي ونښتې. ویې ویل تاسو دلته ولاړې سئ، ویدې سئ. د ناهید مړاوې څېره له خوښۍ وپړکېده او پوښتنه یې وکړه، ته اوس څنګه یې؟ زبیر وویل زه اوس ښه یم، لږ اوبه راکړئ. مایا دیوي اوچته شوه، له صراحي نه یې پیاله ډکه کړه او ناهید ته یې ورکړه. ناهید زړه نازړه ور وړاندې شوه. په یوه لاس یې د زبیر سر اوچت کړ او په بل یې د اوبو پیاله د هغه په شونډو ورکېښوده. زبیر اوبه وڅښلې، په تکیه یې سر کېښود او ناهید ته یې وویل د دې ورور له ما سره ډېر زحمت وګاله، اوس هغه چېرته دی؟ ناهید وویل هغه بهر ویده دی. زبیر وویل تاسو هم ولاړې سئ، ویدې سئ. زه اوس ښه یم. د دلیپ سنګ نوې پټۍ ډېره ګټوره وه. 4 ورځې وروسته زبیر بیا د ګرځېدو راګرځېدو شو. د عربو اخلاقو جیران ډېر تر تاثیر لاندې راوستی و. له زبیر سره یې انس او عقیدت د محبت تر پړاوه رسېدلی و. هغه له زبیر نه د عربو د وضع په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي وو. د عربو د نوي دین د انساني مساواتو خیال لومړی هغه پریشانه کړی و، خو د زبیر له تبلیغ نه وروسته هغه په دې باوري سوی و چې په دنیا کې د امن او سولې د ټینګښت لپاره ټولو قومونو ته د داسې دین غوره کول ضرور دي چې ټولو انسانانو ته په مساوي حق قایل وي او ټول انسانان د رنګ، ژبې او نسل په بنیاد نه بلکې د اعمالو په بنیاد پیژني. په لومړي سر کې په خوړو او څښو کې له مسلمانانو سره ګډون نه کاوه. څو ورځې چې له زبیر سره تېرې کړې د لوړ ذات او ټیټ ذات توپیر هسې مسخره ورته ښکاره شو او یوه ورځ یې له خپلې خور سره له مشورې پرته له زبیر سره په یوه دسترخوان ډوډۍ وخوړه. د مایا دیوي په ذهن کې له ورور نه هم وړاندې بدلون راغلی و او د دغه انقلاب سبب دا نه و چې دا هم د ورور په څېر د اسلام د تعلیماتو نه خبره سوې وه، بلکې دا د هغو عربو ښځو د اخلاقو تاثیر و چې یوې اشرافي غیرتي نجلۍ ته یې داسې احساس نه ورکاوه
چې دا د پردي قوم د خلکو رحم او مهرباني ته مجبوره ده. د مسلمانو ماڼوګانو به چې په دې سترګې لګېدې نو ښکته به یې کتل او له هغې لومړۍ ورځې نه مایا دیوي دا احساس کړه چې د دوی ټولو نظر د دې د ورور د نظر په څیر دی. د ناهید پالنې او خدمت هم په دې ډېر تاثیر وکړ. له دې ټولو نه زیات د خالد چلند پر هغې زیات اثر وکاو. نه پوهېده چې ولې د دې سترګې د هغه د لیدو او غوږو نه یې د خالد د غږ اورېدو ته ناقرار وي، او کله به چې بیا ورسره مخامخ سو د سترګو چتولو جرأت به ورسره نه و. خالد به په ډېره بې پروایي مخ واړوه او تېر به سو او دی به تر ډېره ځنډه خپل زړه درزا اورېده. کله کله به ډول ډول خیالونو په اندېښنو کې ډوبه کړه او ځان به یې ملامت کړ. د شپې به چې څملاسته دا اراده به یې پخه کړه چې د خپلو همزولو ځوانانو نه به د ویرې پر ځای له هغوی په نه نفرت او بې پروایي تېرېږم. خو چې د سهار له اذان نه وروسته به عرب په لمانځه ودرېدل، دا به اوچته سوه او د کښتۍ مخ ته به ولاړ. یوې خوا ته به ودرېده او د نیلي اسمان په وسعتونو کې به یې سترګې وګنډلې. خو ډېر زر به ستومانه سوه، مخ به یې واړاوه او د لمونځ کوونکو په ډله کې به یې سترګې په خالد ښخې سوې. د خالد په سبب به دې ته د نورو عربو رکوع او سجدې هم ښې ښکارېدې او د لمانځه نه وروسته به د خالد لاس چې په دعا اوچت سول مایا دیوي ته به ډېر ښه ښکارېده. له اسلام سره د دې د مینې لومړی دلیل دا و چې دا د خالد دین و. عربي ژبه یې په دې سبب غوښتل زده کړي چې دا د خالد ژبه وه.